بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نننۍ ویډیو موضوع په اسلام کې د زنانو حقوق دي. لکه څنګه چې موږ تاسې ادعا کړې چې اسلام تر بل هر مذهب او هر قانون نه د زنانو حقوقو ته ډېره توجه کړې، دا به انشاءالله په اثبات رسوو. آیا زنانه په اسلام کې د تعلیم او د تجارت حق لري؟ دا او دته ورته ډېر مسایل په دې ویډیو کې دي، تر پایه ملتیا وکړئ. السلام علیکم، زه عبدالفتاح اکبري په اسلامي معلوماتو پسې سرچ کول او هغه په یوټیوب کې خپرولو ته لیوال یم. مخکې له دې چې اسلام راشي، زنانه به تر نارینهو ډېر کم ارزښته وي او ژوندۍ به ښخول کېدلې. خو کله چې اسلام راغی، زنانو ته یو خاص مقام ورکړ شو. د ژوند په هره برخه کې د دوی حقوق معلوم شول. د النساء په نامه یو صورت چې د زنانو تر عنوان لاندې دی او د زنانو د ژوند مختلفې برخې پکې تشریح شوي نازل شو. راځئ دا د زنانو عمر په 3 مرحلو تقسیم کړو. د ماشومتوب مرحله، واده او واده سره نږدې وخت مرحله، د پاخه عمر او د مور کېدو مرحله. اوس اسلام څه داسې ترغیبات بیان کړي دي چې په دې 3 مرحلو کې انسان د زنانو حق ته لومړیتوب ورکړي. د زنانو د ماشوموال دوره کې د هغوی سره د ښه سلوک ترغیب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي: من کان له 3 بنات فأدبهن وأحسن تأديبهن كان له سترا من النار. بل روایت کې داسې دي: من كان له 3 بنات فأحسن تأديبهن وتعليمهن ورحمتهن فإن له الجنة. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دواړو حدیثونو معناګانې نږدې دي او پکې ویل شوي دي که چا 3 لورګانې درلودلې او د هغه د تعلیم، د هغوی سره د ښه سلوک او د هغوی د ادب خیال وساتل شو، نو دا به په یو روایت کې د اور نه د بچاو دپاره پرده شي د لره، او په بل روایت کې داسې ویل شوي دي چې دا به جنت ته داخل شي. او بیا په دې مجلس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي پاسېد او ویل: یا رسول الله، من کان له 2 بس عندي بنتين. وی ویلې که چېرته چا دپاره 2 لورګانې وي، څوک 2 لورګانې ولري، هغه به څنګه دې خیر ته ورسېږي؟ وی ویلې که څوک 2 لورګانې ولري او ښه پالنه یې وکړي، ښه سلوک ورسره وکړي او ښه ادب ورکړي، نو د لره جنت دی او دا به دې ته د اور نه د بچ کېدو سبب ګرځي. بل صحابي پاسېده، ویل: یا رسول الله، که څوک 1 لور ولري او د دې حقوقو خیال یې وساتي، ولې که څوک 1 لور ولري او د دې خیال وساتل شي، نو هم د اور نه پرده ده ورته او جنت ته به داخلېږي. د دې نه بل ستر ترغیب به چېرته وي؟ په کوم قانون کې به وي چې د یو ماشومې جینۍ سره د ښه سلوک لپاره د هغه پلار ته د جنت زیری او د اور نه د بچاو زیری. کله چې زنانه د واده او واده څخه نږدې مرحلې ته ورسېږي، په دې نارینه باندې لازمه ده چې د زنانه ته مهر ورکړي او د اسلام رحم ته وګورئ چې مهر اندازه یې تعین کړې نه ده او دا یې زنانه ته پرېښي، او بیا یې په دې نارینه باندې ټوله نفقه د زنانه فرض کړې ده او نور ضروریات رفع کول یې پې باندې لازم کړي دي. او بیا د الله دې حکم ته وګورئ چې ویل شوي دي او امر یې کړی دی چې وعاشروهن بالمعروف، یعنی رویه د دې زنانو سره ډېر ښه کوئ، ډېر نرمه یې کوئ. 3مه مرحله چې د مور او د پاخه عمر مرحله ده، دا تاسو ته واضحه ده. دا به په یو خبره خلاصه کړم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو څوک راغی او ورته یې وویلې: یا رسول الله، څوک ډېر د دې لیاقت لري چې ملګرتیا ورسره وشي یا دوستي ورسره وشي؟ ولې امک، ولې ستا مور. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې بیا څوک؟ بیا یې ویلې ثم امک، بیا یې ویلې ستا مور. 3م ځل ولې بیا څوک؟ ولې بیا ستا مور. وی بیا ستا پلار. نو دومره ترغیبات چې د ماشومتوب، بیا د واده دوره او بیا د مور کېدو دوره، د هر دوره کې جدا جدا ترغیبات ورکړل شوي د دې دپاره چې د زنانه حقوق خوندي او دته لومړیتوب ورکړل شي. بل د اسلام دا رحم ته وګورئ چې زنانه د 2 طرفونو نه میراث اخلي.
هم د پلار نه او هم د خاوند. او بیا د دې خبرې په ځواب کې چې آیا په اسلام کې زنانو ته تعلیم او تجارت حق ورکړل شوی؟ هو. د زنانو د تجارت دلیل د قرآن دا آیات دی چې الله رب العالمین فرمایلي للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب. الله رب العالمین فرمایلي د نارینهو لپاره هغه برخه ده چې دوی لاسته راوړي او د زنانو لپاره هغه برخه ده چې هغوی لاسته راوړي. د زنانو د تعلیم برخه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث به تاسو ټول ته یاد وي چې طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمه. د دې حدیث معنا دا دی چې علم په هر نارینه او زنانه باندې فرض دی. نو آیا د دې ټولو دلایلو په نظر کې نیولو سره بل شته دی داسې قانون چې د زنانه هر اړخ ته دا خو مونږ ډېر عاجز خلق یو، ډېر معمولي خبرې ما رااخیستې دي او کتلې مې دي. ډېر غټې خبرې دي د زنانو په باره کې او ډېر فضیلت دی او ډېر حقوق دي د زنانو. او الله رب العالمین موږ او تاسو په دې دین عمل کوونکي جوړ کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.